امریکا غلامان او مزدوران خیال کوئ خبردار بندیان د موږ سرې کرښې دي امریکایي مزدورانو د هر تالیڅټو سکشویانو خبردار امریکایانو د هغوی مزدورانو بیا درته وایم د کابل مزدور ادارې خبردار بندیان د موږ زمري دي په پنجرو کې ناست دي صحیح ډوډۍ به م ورکوې صحیح به یې ساتم هر څه به دا د تا مکلفیت ده کنې غاښونه دې در باندې باسو څارندوالانو قاضیانو حقوق بشر والا تاسو باندې غږ کوم د طالبانو د طالب اسیرانو موضوع جدي ونیسئ خدای مکه که دغه وبا په ناورین بدل سو قاضیانو څارندوالانو والله چې په تاسو باندې خم خوب حرام کو والله دغسې م ټوک ټوک کو لکه د امریکا امپراتوري چې ټوک ټوک شوله بیا هم درته وایمه که قاضي یې که څارندوال یې که د دې ګوډاګۍ ادارې بل څوک یې که د محبوسینو د محبسونو مشران یې واورئ امریکایان روان دي که چیرته د موږ بندیانو ته زیان او تاوان ورسېده مسؤل یې تاسو یاستئ داسې غچ به درنه واخلو چې نړۍ به یې وګوري دا د طالب جان اخطار ده ګوره دا واوره په غوږونو باندې دا د ټرمپ او د نورو خلکو خبرې نه دي چې نن په تشناب کې ټویټو کې سبا وایي پښیمانه یم نه طالب جان چې کومه خبره وکړله بیا ګوره د باګرام په دیوالونو خیز وهي خپل انتقام اخلي ته د باګرام نه ډېر سیف نه یې د قاضي القضاته څارندواله ته د سیایې له مرکز نه ډېر سیفټي جای کې نه اوسېږې والله بالله چې د ښځې له څنګ نه دې راجیګ نه کړي دا د موږ قطاعات د موږ زمري د موږ سرې قطې یاد ساته چې د موږ د کټپیس جواب په سوک باندې ده بیا به ګیلې نه کوي چې د روجماتې په وخت کې که هر وخت د موږ وار راغی بیا د انتظار کوه د افغانستان د اسلامي امارت سرسپارلو سیاسي او نظامي رهبرانو په سنګر کې ناستو اتلانو غازیانو استشهادي مجاهدینو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړهیز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي ستاسو بېدریغه قربانیو د غرب امپراتوري د اشغال په پای ته رسولو مجبوره کړه حساس او بیدار اوسئ خپل دردېدلی ملت په ځان راټول او په یو سوچه اسلامي نظام یې ونازوئ د افغانستان اسلامي امارت زنده باد